د سروبي ولسوالۍ د سپیدار نه د سیمې ته راغلي یو. هغه کډوالو ته راغلي یو چې د فرضي کرښې نه دوی دلته را بېځایه شوي دي او په یاد ځای کې ځای په ځای شوي دي. د ورګون ولسوالۍ فعالو ځوانانو هغه کومه مرسته چې دوی 2 ورځې راټوله کړې وه، خیریه صندوقونه یې په چوکونو بندي ایښي وو، هغه مو نن یادو کډوالو ته یو څه شیان پرې راواخیستل چې یو ترپال دی د خیمې دپاره، همداشان یو کوټه یې غوړي دي او یو بوجۍ اوړه غږي. جناب نصیب شاه شکریا میر سره ډېره مننه چې تاسو مرسته وکړله. میر راغلي دلته 15 شپې ځای شي چې دغه ځمکې ته نوس وي مرسته چا نه سره کولی. شکریا الحمدلله چې میر سره مرسته وشوله په دغه وخت کې. تاسو ډېره مننه شکریا. رضا جان تاسو څو ورځې کې دلته راغلي؟ دلته میر دی باندې تابر 15 ځای شي. څنګه و وضعیت مو څنګه و؟ میر په شای نه سره مې خمیس ته شای نه ودغه بیتای واری کې ورکی سره دي. اوس د ورګون ولسوالۍ ځوانانو تاسو د شایان راورسول څومره خوشحاله یې؟ ډېر خوشحاله مهرباني مننه دی چې میر د خدای رحم وکړو، د خدای کامیاب کړو. د میر سره ډېره د ګوان چغا وکړله او مرسته وکړله ورې کړله. بس میر ډېر د ګوان څخه څو نفره فامیل دي؟ څو نفره یې؟ 10 نفره یې. په دې باندې به تاسو ګزاره وشي؟ تر د ګزاره. درنو دوستانو، زه نن راغلی یم د سروبي ولسوالۍ د سپیدار سیمې ته. د یادې کورنۍ وضعیت بیخي په بل ډول باندې حساب شو. دلته د یادې کورنۍ ماشوم دی، غواړم دغه سره مرکه وکړم. سلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم مبارک راته ووایه. شریف الله. شریف الله. څو ورځې کې دلته راغلي تاسو؟ د څلور 15 زوم کېږي. څنګه یخ شته؟ و ډېر سخت یخ دی او چیش ته ضرورت لري تاسو؟ مونږ ټاټونه ته ضرورت لري، خیمو ته دغه خوراکي توکو ته ډېر ضرورت لرو. اوس ماشاءالله تاسو ته راوړل هر څه شی. مونږ تاسو نه ډېره شکریا کوو. غله راورسوله، ټاټونه یې راورسول، الیګان غوړي هر څه شی راته راوړل. کوم شته عاجل ضرورت تاسو سره دولت وکړي؟ مونږ خیمو ته ضرورت دی کورونو ته. اوس ماغه په توپ د کورونا غونډ ډنګ شوي دي، شهیدان یې راخه کړي دي. مونږ کورونا هر څه شی ډنګ شوي. 6 بجې 10 دقیقې لا د ورګون ځوانان همدلته سپیدار نړۍ کې د دغه ولس لپاره دغه جنګ ځپلو ولس کډوالو لپاره کومکونه ویشي او ورسره غوړي اوړه ورسره ترپال او الوګان. دا مو همدا اوس 6 بجې 10 دقیقې کېږي چې سپیدار نړۍ کې موږ ساحه کې تقریبا موږ په دغه سپیدار نړۍ کې تر 40 کورنۍ ته مو توزیع کړي دي. 10 نفره 15 کورونه لا نور پاتې دي. دا د ورګون ولسوالۍ فعاله ځوانان دي. اکبري صاحب، شیرزای صاحب، یاریان صاحب او بخت الله دا ټول راغلي دي یو ځای. عبدالرشید دانش هم دې ته ورته نور ملګري چې دلته راغلي دي. مرسته خو ماشاءالله شیرزای صاحب ښه توضیح. ان شاء الله چې څوک حقدار وي هغه خلکو ته مرسته ورکړه.
څو کورنۍ ته مو مرسته ورسوله؟ تقریبا ښه 50 کورنۍ 50 کورنۍ ته. ډېره زیاته. ما په دغه خوراکي توکو کې څه موجود و؟ څه په دې کې غوړي دي، اوړه دي او کچالو دي، ترفال دي. ترفال. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ، ژوندی اوسئ. ستړي شوي خو نه یاست؟ نه انشاءالله نه یې ستړي شوي. لا به موږ انرژي اخلو چې د غریبانو ته، دغه مسکینانو ته، د جنګ ځپلي خلکو ته کومک وکړو. او په تجارانو مو دا غږ دی چې د خلکو سره کومک وکړي. تاسو سپیل حال خپله وینئ چې د وړه ماشومان دا یخ، دغه باد، د یخ د بارانونه دي، نو دا تجارانو نه مو خواهش دی چې د خلکو سره کومک وکړي. زرغون بپا پسلونو بیدار